بسم الله الرحمن الرحیم دا پښتون قومي جرګه چې د مارچ پر 11 12 14 نن 14 دی په بنو کې ترسره شوه د تیرو سو دوه جرګو یو باچا خان مرکز کې شوی و یو افسر خاموش راغوښتی و د اعلامیو توثیق کوي چې دوی چې اعلامیه کړي دي موږ د هغې حمایت کوو او د نوي حالاتو په رڼا کې نور وړاندیزونه خپل ولس ملت ریاست او نړیوال ته وړاندې کوي یو موږ څه وړاندې کوو دا نماینده پښتون قومي جرګه دا نماینده پښتون قومي جرګه د یو مستقله اداره جوړه شي دا به د پښتانه یو پارلیمنت یو قسم دا به د پښتانه د آخري خبرو اورېدلو د خبرو کولو پارلیمنت دا د مستقله اداره جوړه شي دا نماینده پښتون قومي جرګه وړاندیز کوي چې د دې جرګې پریکړو او اهدافو د عملي کولو دپاره دي د همکارۍ او رابطه کارۍ یوه کمیټۍ جوړه شي چې د خپلو قومي ولسي ستونزو د هوارولو دپاره هلې ځلې وکړي او د دې نماینده کمیټۍ تر نظارت لاندې دي لاندې وړې کمیټیانې ځلي کمیټیانې جوړې شي په دغه هکله دي په پښتونخوا وطن کې لکه دلته چې ملګرو وویل د قبایلو رجوړو دپاره کمیټې جوړه کړل شي دا ته منظور دی ګرد جان ته مهرباني مبارک وشه مبارک وشه دویم په پاکستان چې دا مهال آئین په عملي توګه معطل دی تړلی دی دا جرګه دا غوښتنه کوي چې په پاکستان کې دی حقیقي وفاقي پارلماني نظام بحال کړل شي او د آئین بالادستي او پارلمان خودمختاري دي یقیني کړل شي او په سیاست کې دي د جاسوسي ادارو او پوجانو لاسوهنه بند شي راته کسور مهرباني د پاکستان داخلي خارجي پالیسیانو جوړښت او نفاذ دي صرف او صرف په صحیح طریقه چونل شوی پارلیمنت دی پارلیمنت به دا فیصله پارلیمنت باندې هغه کې په پنجابي پښتون به بلوچ به سندھي به سرایکي به هغه به دا فیصله کوي چې زموږ خارجه پالیسي به څه زموږ داخله پالیسي به څه د پاکستان د تاکر سچنه په پارلیمنت او فوج به درغې لاندې ته قبول ده څلورم د افغانستان په اړه کې دا نماینده قومي جرګه غوښتنه کوي چې د افغانستان د لوی جرګې او د عام انتخاباتو له لارې د ټولو ولسونو نماینده منتخب حکومت جوړ شي هلته او په راتلونکي کې دي د طاقت په زور یا د توپک په زور پر حکومت نیولو سم کلک بندیز وي دا د غیر قانوني وبلل شي او افغان ملت سره دا کار غداري وګڼل شي هیڅوک به دا کار بیا نه کوي لکه داود چې وکړي لکه چا چې وکړي لکه چا چې وکړي کنې موږ دا وطن بایلو دا د ختم کړل شي او د عصر حاضر د نوي دغه مطابق جهاني معیاراتو چې جهان داسې یو نظام جوړ کړل شي جهان پر موږ ګوتې نیسي وایي دا طالبان دي دا په دغه نه پوهېږي حکومت یې داسې دی یو ښځې ته حق نه ورکوي او بنیادي انساني حقوق نشته نو د وخت غوښتنه هم دا ده طالب ما به دا کوي چې هلته به داسې یو نظام جوړوي د حکومت اخیستلو او نه اخیستلو چې هغه د جهان د دغه سره برابر وي او جهان یې ومني دا ته قبول صاحب ډېره مننه دا جرګه د افغانستان په اوسني انساني ناورین باندې خواشیني څرګندوي او د ملګرو ملتونو او ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې هغوی دې د انساني ناورین ښکار افغان ولس سره هر ممکن کومک وکړي او د افغان کډوالو او بې کوره خلکو سره دې قانوني او انساني چلن وکړل شي دا ته قبول صاحب ما خدا ورته ویلي شروع ګرد جهان باندې اعلان وکړي چې ته زموږ پوروړي یاست موږ پور به راکوئ موږ به وژلي یو موږ یې اعلان کړي یو خیر دوی دغه کړې ده زموږ قبوله دي زندهباد دغه شته ده دا جرګه غوښتنه کوي د پښتانه وحدت په معنا کې دا جرګه غوښتنه کوي چې د میاوالي اټک په پنجاب کې دا وخت د هغو په ګډون خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا پر دې مشتمله د پښتانه یو قومي صوبه جوړه شي
او تر هغه پورې چې د پښتونخوا دا متحده صوبه جوړیږي یا موږ دا ټک میاوالي د مځکې په دې وطن راګډوو او خپله صوبه یې کوو تر هغو دي د بلوچستان په صوبه کې د ژوند په هره شعبه کې پښتانه او بلوچ برابر ومنل شي دا ته قبول ځي ومه خبر دلته داسې کمیشن غوښتنه ملګرو کوله د کمیشن پیچې هم غوښتنه کوله نورو ملګرو هم کوله چې موږ باید چې د یو کمیشن غوښتنه وکړو چې جهاني طور دا به دغه دی هغه سره دغه شوی دی پروا نه دی اوس خو په تاڼه اخته مهرباني بس نه غواړي اوس نور دغه کوي نو ملګرو داسې غوښتنه وه چې جهاني طور د یو کمیشن جوړ شي چې دا زموږ پر وطن باندې کوم ناورین تېر شوی دی دنیا اقوام متحده یې د جوړ کړي زموږ داسې دغه و چې دې سره دا ګډول پکار دي چې زموږ په وطن خو هم ناورین تېر شوی دغه ناورین چې موږ په بل چا ګوري یا اقوام متحده ګوري پکار دا ده چې دا جرګه هم یو کمیشن جوړ کړي یو د شمالي وزیرستان سړی ښه په خبر دی چې پر هغه وطن څه تېر شوي جنوبي وزیرستان سړی ښه په پوه دی چې په هغه وطن څه تېر شوي دي دلته د یو کمیشن جوړ شي دا ګردې خبرې دې راجمع کړل شي چې زموږ په وطن کې څه شوي دي کم تاوانونه موږ ته شوي دي دا ته منظور ده چې یو جهاني کمیشن یو زموږ خپل کمیشن دې جوړ شي چې دا خبرې سره راټول کړو او دنیا ته یې کښېږدو چې ورور دا حال دی د ما سره مهرباني پر پښتونخوا وطن د تېرو څو لسیزو څخه راتپل شوي جنګ په هکله د حقایقو د لټون او د مفاهمت کمیشن ټروت اینډ ریکنسیلیشن انګریزي کې د جوړ شي او د جرګې په سرپرستۍ کښې هم یو د لټون کمیشن جوړ شي او په کراچي کښې دی د 12 مئی 2009 چې پر پښتنو کم وژنه وسوه کم تاوانونه وسو د کراچي خلک د هم یو کمیټې جوړه کړي او د دې جرګې کومه کمیټې چې بیا موږ ټاکو هغه دې خبره کړي چې پر 12 مئی زموږ د کم ځاني مالي او دغه تاوانونه شوي دي چې بیا موږ جهان ته یې ښووایسو او هغه رښتیا خبرې دا ته قبول ده صاحبه اتم زموږ هغه ملګري چې په یو رنګ په بل رنګ کې وژل شوي دي وژل خو د دوی حق دی بس موږ د مرګ دپاره پیدا یو دوی موږ وژني پروا نه لري لکه څوک چې میږیانو مچانو وژني دلته اتم دغه دا دی د ملي شهید عثمان خان کاکړ عارف خان وزیر ارمان لوڼي اسد اڅکزي او د نورو قومي شهیدانو د وژنې تحقیقات دي د جسټس قاضي فیض عیسی په سربراهۍ کې د باور وړ یو کمیشن په ذریعه وشي او ریپورټ کې ولس ته وړاندې کړل شي نم د پښتونخوا وطن پر ټولو قدرتي وسایلو باندې د پښتون ولس قومي حق ملکیت د ومنل شي په دې حق لدی د پاکستان په آئین کې منل شوی مادو باندې په حقیقي توګه عمل درآمد وکړل شي او د تیلو صفا کولو د خټکو د تیلو دا د وړي په دغه کې صفا کوي په پنجاب کې دا د په دې وطن کې جوړ شي چې خلک یې مزدوري کې پیدا کړي عدالت افسري مفسري کې وکړي په توګه عمل درآمد د تیلو ریفاینري دي په پښتونخوا صوبه کې جوړه کړل شي ته قبول صاحب دا قومي جرګه د ډیورنډ پر کرښه باندې د پښتون ولس قومي حق ملکیت ومنل شي د ډیورنډ پر کرښه یو خواته بل خواته خوست دا خوا د چمن بولدک لون دی خواته هلته د پښتونخوا وطن څه وکړه دا قومي جرګه پر ډیورنډ کرښه باندې ازغن تار په سختي سره ردوي او غوښتنه کوي چې په کرښه ټولې تاریخي تجارتي لارې دي د تجارت او د کرښې پر دواړو غاړو د آبادو خلکو ازادانه تګ راتګ لپاره د څه کاغذي اسنادو او قوایو په بغیر د یقیني کړل شي وروڼو عزیزانو دلته خلک شته ناصران خلک شته وزیر خلک دي زموږ د وطن خلک دي عزیزانو ډیورنډ کرښه په 1893 کې په رنګي وکړه کرښه د معلومه ده
پر دې کرښو اختلافات شته. یوه کرښه د هندوستان او د پاکستان منځ کې ده، پر هغې هم اختلاف دی، کنټرول لاین. یوه کرښه د چین او هندوستان منځ کې ده، پر هغې هم اختلافات دي. پر دې کرښه باندې د انګریز وخت کې هم اوس هم اختلافات دي. د 1893 بیا چې د ازغن تار دوی لګاوه، دا تقریبا جوړېږي 80 کاله یا 80 کاله یا 90 کاله. 90 کاله پر دا لیکه باندې موږ له سیابند راتلو، بیا دامان ته تلو، په سلګونو نه په لکونو خلک، سلیمان خیر، خروټي، ترکي، دا د وطن نږدې اسګزي خلک، دا چې په بري کې ګرمي شوه دا به توبې ته ختل، بیا چې په توبه کې یخ شو دا به دغه ته تلل، ریګ ته تلل. پرېچا پابندي نه وه، ټوپک به هم ورسره و، یو چاړه به هم وه، یو توپنچه به هم و، پلانی به هم و، خو تلاشي به یې وکړه، خلک بیا را پرېښو، تجارت یې هم کاوه. موږ پښتونخوا ملي پارټي د پارټي په توګه هم، د پښتانه د دغه په توګه هم، موږ پاکستان باندې هم دا غږ کوو، پر جهان هم دا غږ کوو چې نن جهان د حیوانانو لارې نه تړي، چې فلاني علاقه کې یخ سي، حیوانان په عذابېږي، د ګرمې علاقې لارې به خلاصي چې د حیوان ستا ملک ته راسي. په دې 20مه صدۍ کې خلک پر موږ باندې د تګ راتګ لارې تړي. دا په دې جرګه کې نشته، زه وایم موږ ته دې دا لارې را خلاصې کړي، موږ دې ته نه مجبوره کوي چې دا تار ګسه خدای پاک ورک کړي، موږ دې ته بیا نه مجبوره کوي چې موږ مجبور یو، خدای مکه دا تار کاږو یا لیلې جوړو، دا لار به خلاصه وي، موږ به ځو راځو. دا قومي جرګه په پښتونخوا وطن کې پر ځنګلونو، غرونو، مځکو، معدنیاتو، پر ذخیرو او سرکاري او غیر سرکاري عمارتونو باندې د عسکري او سرکاري ادارو قبضه دي په فوري توګه ختم کړل شي. زموږ پر دغه باندې خلک قبضه نه کوي، دا معدنیات دي که زموږ دغه دي، دا زموږ د ولسونو دي، پر دې باندې زموږ د ولس بغیر که چا دغه کولې، دا جرګه جوړه شوې ده دغه دپاره ده، که دا کارونه دوی کول بیا به عزیزانو همت کوو، جنګ نه کوو. موږ دا طاقت لرو چې هره لارې ودرو، موږ دا طاقت لرو چې یو ځای یو څوک کاڼي سره زر زموږ دا وړي چې ورته ودرېږو. د هغې دپاره به تیاري کوو، که بیا نه کوو، ته یې خو هم تکړه خلک یاست ورور، مهرباني کور وده. پښتون وطن کې د خواره کړل شوي ماینونه، پښتونخوا وطن کې بیا خاص کار منځنۍ پښتونخوا کې دلته دغه نرم راغلی دی. پښتون وطن کې چې کوم ماینونه، ماین دا انسان چې که وخېږي والوځي، اوس دوی سره ماهرین شته، پاکستان پوځ هم ماهرین لري، جهني ادارې هم لري. دا ماینونه په 2 میاشت کې دوی صفا کولی شي. دا جرګې باید چې غوښتنه کړې وای چې په 6 میاشتې کې دا ماینونه باید ختم کړل شي، صفا شي، او زموږ تاوانونه چې سوي دي پر هغې بیا کوو. د پښتونخوا وطن کې پښتونخوا وطن کې د خواره کړل شوي ماینونه پړه کړل شي. پښتو ژبه، پښتو ژبه دې د پښتونخوا وطن قامي، دفتري او تعلیمي ژبه وګرځول شي. زموږ بچیانو ته دې په سکول کې تعلیم په پښتو ژبه ورکول شي. تاسو ته دا منظوره ده؟ او د پښتونخوا وطن ټولې مورنۍ ژبې دا به کوو. پښتانه دلته هم هلته هم د مشر ورور حیثیت لري. موږ په کار ده زموږ سره اوسېدونکي لږکي چې کوم دي، ګوجر دي، هندکو والا دي، ګلګت دي، بلتستان دی، کوهستان دی، هر څوک چې هره ژبه وایي مورنۍ ژبه قدر لري. پر موږ پښتو ګرانه ده، پر د خپله ژبه ګرانه ده. دا د پښتونخوا وطن د پښتنو ذمواري جوړېږي چې د دوی د ژبو د ترقۍ دپاره به فنډونه ورکوي، او دی به د ورور په توګه به د ځانه سره بیایي. دوی ته دې هم خپلې په ژبه کې تعلیم ورکولی شي. ته دا قبوله ده؟ په 18 ترمیم کې دا فیصله وه چې د تعلیم فیصلې به هره صوبه خپله کوي. دوی اوس لګیا دي، الله یې ټول کړی نه دی، د سیند د ماسیوا سیند ورته بیداره دی، سیند دغه نه پرېږدي، د سیند د ماسیوا دوی ورته بیداره دي. عمران خان وایي دا اوس څه خبره ده چې هلته به پښتانه دی وایي، هلته به بلوڅ دی وایي، هلته فلانی دی وایي. یو نظام به یا کاکا یو نظام به نه وي، دا چا به خپل تعلیمي نظام، پښتون به خپل تعلیمي نظام چلوي، بلوڅ به خپل تعلیمي نظام چلوي، سندی به خپل تعلیمي نظام چلوي. دا په 18 ترمیم کې موږ ته حق راکړل شوی دی، دا به څوک نه اخلي.
د دې موږ ملګري یو که نه یو ملګري ورور. دا جرګه غوښتنه کوي چې مرکزي حکومت د تعلیمي نظام اختیارات بیرته صوبو ته حواله کړي او واحد قومي نظام د پلي کېدو لاره دې وتړل شي. بل د پښتونخوا وطن دا نماینده جرګه سپارښتنه کوي چې په تعلیم، اقتصاد، سیاست او کلتوري چارو کې دي ښځو ته د ګډون پرته هیڅ یو کام پرمختګ او سیالي نشي کولی. پښتنې ښځې چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په هر ډګر کې د سړیو سره اوږه په اوږه درېدلې دي، خو له بده مرغه د جهالت، ناخواندګۍ، د غلطو رسمونو او د ټکي قسم نه دی راغلی، خیر په یوه نامه یا بل نامه د غلطو تشریعاتو په ذریعه ښځې د خپلې بنیادي انساني کو څخه بې برخې سوي دي. دا جرګه غوښتنه کوي چې د قوانینو د جوړولو او منفي رسمونو د مخنیوي سره سره په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي چارو کښې د ښځو د ګډون لپاره راوې اوارې کړل شي. دا تاسو ته منظوره ده صاحب؟ په دې کې یوه خبره نشته، زه به تاسو پوښتنه وکړم، دا بد کار دی. زموږ په اوس هم دا درانه قبایل ټول ناست دي، زموږ اوس هم دا بدمرغه رواج په وطن کې شته. زه د نواب محمد ایاز خان مرګي جوګیزي صاحب ډېره مننه کوم چې ده دا همت وکړ زموږ په وطن کې چې چیرې دی د جرګې کوي دا رسم د ختم کوي، مستخیل هم ختم کوي چې ښځه به په بدي کې څوک شاته نه ورکوي. دا ډېر ناروا کار دی، دا ډېر بد کار دی، دا ډېر ظلم دی. ښځه به دې کې نه دي راغلي، باید چې راغلی وه. ښځه به په بدي کې ورکول ډېر سخت بد کار دی. نواب صاحب خدای انشاءالله دغه ورکړي. دا نماینده جرګه پر 2019 کې ترسره شوې سرشمېرنې مردمشماري چې شوې وه په سن 19 کې د موږ سره چل ول شوی دی. بیا خاص کار پښتانه دا خلکو نه منله، د کراچي مهاجرو او پښتون وطن بیا پښتونخوا والا، جنوبي پښتونخوا والا ډېر ټینګار کاوه. نو موږ دا وایو دا نماینده جرګه په 2019 کې ترسره شوې سرشمېرنې کې سوي درغلۍ ردوي او دا غوښتنه کوي چې د نوي سره سرشمېرنې لپاره دي د بین الاقوامي اصولونو تحت یو آزاد، شفاف او همشموله طریقه کار د سرشمېرنې وشي. ته قبوله ده صاحب؟ ډېره مننه. دلته ملګرو خبره کوله او ټکې کوله چې دلته د پاکستان کې د پنجابي اکثریت دی، نو چې موږ هر څو سیټان وګټو بیا هغه دوی په قومي اسمبلي کې ډېر دي نه موږ هر شی وړي چې چیرې ګډ خلک سره واوسي یو کام نه وي. هلته انسانانو په جمهوریت کې دا دغه راایستلی دی چې یو بل شی جوړ کړي، سینیټ ورته وایي. په یوه کې د آبادي اکثریت دي، په بل کې د هر چا فرض کې 5 چوکۍ. فرض کې په قومي اسمبلي کې پنجاب زورور دی، په 300 کې 290 وګټي، بیا موږ لس پاتې شو. د هغې د مخنیوي دپاره بیا په دنیا کې رواج دا دی سینیټ جوړ کړي، هلته بیا پنجابی، پښتون، بلوچ، سندی، سرایکی دا ګرد برابري، د هر یوه 5 چوکۍ. دلته دوی چم موږ ته سینیټ راکړی دی، چم یې دا کړی دی چې سینیټ په پیسو او په ځینو شیانو کار نه لري، په هغه کې زموږ خبره نه راګرځي. نو دا جرګه غوښتنه کوي، دا روا ده، دا عیني ده. دا وخت سینیټ اوس هم پاکستان نشته، عین نشته، دا وخت سینیټ ستا، موږ برابر پکښې یو، لیکن سینیټ د پیسو په کار او د دغه په کار فاینانس بلونه ورته وایي، په دې کار نه لري. دا جرګه د آئین دغه مطابق دا غوښتنه کوي چې پاکستان تر هغو سم فیډریشن نشي جوړېدلی چې سینیټ ته دې هم هغه اختیارات ورکول شي چې قومي اسمبلي کې فاینانس بیل په بجټ کې دي. د هغې نو ګټه دی چې فرض کا قومي اسمبلي پاس کړي چې سینیټ له راغلی پنجابی 10 ووټه دی، دا نور 10 دي، دوی یې بېرته پر شا کولی شي چې دا پر شا. دا ته قبول دی صاحب؟ بله خبره، زموږ د اوبو یو معاهده وشوه یو وخت په یو نیوه کې، موږ هغه معاهده نیمګړې ده، موږ هغه وخت هم نه منله، خو سوی دستخط پر سوی دی، اوبه یې بېشلې دي. سرورخ موږ یو
هسې د پوهونې دپاره چې زموږ پښتانه په دې پوه سي د خیر آباد در پله چې کومې اوبه راوځي د پنجاب زموږ منځ کې پل دی دا زموږ د ګرد وطن اوبه دي په دا کې تر خیر آباده پورې په دا کې یو څاڅکي اوبه نه د اسمان د بل چا ستر نه د مځکې ګرد د افغان وطن دی ګرد د افغان وطن دی افغان وطن ته ځکه وایم چې په دې کې د آزاد افغانستان دوه دریابونه دي یو کابل دی یو کونړ دی دا هم په ګډ دي زموږ دا پنجکوړه سوات اباسین کرمه ګومله ژوب دا ګډې په ګډېږي هلته په خیر آباد دا اوستري په ګډېږي چې ګومله اباسین او کرمه نه یې په ګډ سوي دا اوبه تر هغه پله د پاکستان شماریات دا وایي 114 میلیون ایکړ فوټ په پښتو کې چې راواخې یو ایکړ فیټ اوبه کلیوال خلک په پوهېدای شي چې ته پر دوه جریبه پر یوه ایکړ باندې د یوه فوټ پوله جوړه کړې یو ایکړ لکه دا جرګه چې ده د جرګې دا حال دا فرض یې که ایکړ دی دا یو فوټ اوبه چې ودرېږي دې ته یو ایکړ فوټ اوبه وایي تر دغه پله 110 لکه 110 لکه یو 14 لکه بیا 110 لکه میلیون ایکړ اوبه راوځي درې مجموعې 110 حساب دی 114 دا اوبه چې وځي پر دې باندې په 1991 کې معاهده سوې ده څنګه سوې ده په دې اوبو کې 500 پنجابي تور کړي غوښ پرې کښېږدي عزیزانو ته خو د بیش خلک یاست بیا کبایر خلکو کړي کاڼي سره بیشي په دا اوبو کې معاهده سوې ده 50 برخې په دا سل کې پنجابي تور کړي 18 برخې سندي تور کړي پښتانه ته تر قیامته پورې اتنمي ورکړي تر قیامته پورې اتنمي او بلوس ته درې نیمې پای دا چې د خیر آباد دا اوبه ووتې انډس دې ته په انګریزي کې مایچي انډس مایچي معنی طاقتور پښتانه یې اباسین ځکه بولي چې د ټول وطن اوبه ورلوېږي وایي زما د سینونو پلار دی دا اوبه د خیر آباده څخه 100 میله په پښتانه وطن کې بهیږي بلکل دون جګي لکه دا کوټه د دې لام جګي بهیږي او دا 100 میله مروت خټک بنوسي ګندپور دا خواران خوشکاوه او تناس دي د دریا پر غاړه یا خدای باران وکړي د دریا پر غاړه دا لار نه ورکوي موږ دې ته نه یو خلاص موږ پښتون خبرو پښتونخوا ملي پارټي دغه د قیامته پورې تنده ولکه ومني چې یو بچی ژوندی نه پاتې دا جرګه دې فیصله کړې ده دا جرګه غوښتنه کوي چې د اباسین د اوبو معاهده باندې د نظرثاني وکړل شي دا دې وشي او پښتونخوا ته د مالک او سرور په توګه د خپل کلي ضرورتو لپاره برخه ومنل شي دا لږه معاهده ده یو خبر په دې کې نه ده راغله هم خلک په پوهیږي دا معاهده ځکه نیمګړې ده چې په دې معاهده کې دوه دریاب د آزاد افغانستان دي یو کابل یو کونړ افغانستان په دې معاهده کې نه وناست که سبا دی دا اوبه چې په تاوان به چرته دې ته رسېږي تاوان به مردان ته رسېږي تاوان به پښتونخوا وطن ته رسېږي بله افراسیاب خان په دې زیات خبر دی دا معاهده کونسل اف کامن انټرست هم نه ده دستخط کړې نو هغه ملګري هغه پښتانه چې دا دستخط کړې ده هغه دې په دې خوا نه بدوي دا نیمګړې ده موږ وایو چې دغه اوبه به موږ ته څوک راکوي چې دا موږ دا للمې دي چې دا آباد شي موږ په لیکلي پاکستان ته چې دوی غواړي هغه ورکوو هر څو غنم چې غواړي هر څو بلاوي چې غواړي دا ګرد موږ وکړو دا معاهده دا جرګه دا لیکلې رارنګه ده چې دا جرګه دا معاهده دي بیا د سره وسي د پر دې نظرثاني وس ته خوښه ده صاحب بل سوي دی د دې پرڅنګ دلته چیک راوستلې دی اباسین له کروڑونو چې انسان زو کړی دی د کروڑونو کالو پر یو لار روان دی
دغه معاهده چې وسوه دې بعد دوی څه کړي دي سم یې اباسین ته دیوال ووه سم یې غازي بروته باندې دیوال ووهه ولموږ پاکستان ته بجلی جوړو بانه د بجلی وکړه اباسین یې غټ د خپل لارې واړوه ته یې لیدل لکه یو نهر روان دی اوس دا نهر دوی لګیا دي بلې خوا ته یې اړوي ورو پښتنو بیداري به کوئ پر نیم نیم انچ اوبو موږ ځله وهو پر یوه چینه د داوړو د وزیر بدي پر یوه چینه زدرانو تڼي ځله وژني پر یوه چینه پلانیزي شپېته کاله سره وژني روغ اباسین ته یې دیوال وهلی دی روانه کړې ده سهار چې ته په خبرېږي اباسین یې یووړ چې اباسین نه یې ته چې چې اباسین او چې پر کومه لار تلي صوابۍ هغه سم اوس غریبان و دغه ته مجبور دي نو دا خبره د دې ترڅنګ دا تاریخي جرګه د غازي بروته د نهر په بانه د باسین د اوبو د خپل فطري لارې د خپلو مندوسه د اړول غیر آئیني او عالمي اصولونو سریان خلاف ورزي بولي او جرګه وایي چې اباسین دي په خپله زاړه او فطري لارو وبهیږي ته قبوله ده یوه لحظه دا مو راچوم په کار دا جرګه دا مو وایي چې که موږ مجبور اوسو تی دا نه ومنله موږ دا خبره بین الاقوامي عدالت ته وړو جهان ته خواست کړو چې موږ اوبه یوړې وروره دغه یو د زه کې اچوم نه مطلب په کار دی چې پکښې وای دا جرګه پرېکړه کوي چې د دهشتګردۍ په اړه کې ماورای عدالت قتلونه دي بند کړل سي لا درکه خلک دي خوش کړل سي او پښتونخوا کې دي چک پوسټونه ختم سي بې کوره کړل سوي خلک آی ډي پیز دي په خپلو علاقو او کورونو کښې د آبادولو بندوبست او د دوی د تاوانونو پوره معاوضې ورکړل سي دا زموږ ټروت کمیشن مهرباني دا زموږ ټروت کمیشن به دا شیان راباسي چې زموږ څونه د روپۍ تاوان شوی دی یو مسعود سړی په غربت کې چې یو کور جوړوي کم از کم د شپېتو لکو څخه تر 2 کروړ پورې پر خرڅوي دوی هغه په جازو ونړول اوس پر یوه کور 4 لک روپۍ ورکوي پر یو کروړ 4 لک روپۍ ورکوي دا پښتونخوا ته دا دې جرګې ته ناقابل قبول ده د دې به ټروت کمیشن فیصله کوي چې دا کور چې جوړ څه قیمت یو تا مړ کړي د هغې څومره قیمت دی دا به دا جرګه غواړي او د هغې دپاره به انشاءالله که ضرورت و جد و جهد به هم کوو که خیر انشاءالله 40 ملوشتۍ یو مرداباد زنداباد که خدای کوو انشاءالله شلم په سیاسي عمل دې لګول سوي اعلانیه او غیر اعلانیه بندیزونه ختم کړل سي او علي وزیر انیف پښتین اویس ابدال قاضي طاهر او نور ټول سیاسي قیدیان دي فوري آزاد کړل سي دا ته خامخا قبول ده دا نرم راغلی دی مطلب دا دی چې موږ د مطالبه کوو د علي پیشي به وي ځینې ملګري خو په کوټه کې وو زموږ وکیلانو پیشي کولې او تې ضمانتونه وسول په هغه بلا کې وایي ملګري ته 10 کاله جیل ورکړه په کوټه کې ضمانت وسو په هغه د پکې یو هلک ته 10 کاله جیل ورکړه د هغې دپاره موږ په کار دی چې د علي وزیر د ضمانت د ورځې انتظار وکړو او بیا پر هغه باندې دا فیصله وکړو چې څه ګام اخیستل پکار بیا پکار ده چې دا جرګه موږ سم یوه ورځ اعلان کړو او په ګرد جهان کې ووایو چې وروره پر دې مې څه لالی زه تا ساعت غواړم دوی به خامخا دغه کوي پرون ماته یو وزیر سړي ویل موږ ښه خلک یو ول علي په دې کښې اړولی دی وایي علي ښکنځل کړي دي زیاړ یې کړي هلکه پر ښکنځلو چې پابندي وکړي ګرد پښتونخوا به جیل نه بیا ګرد سلیمان خېل کې یو هم ولکه پاتې سي په ګرد ناصر کې یو ولکه پاتې سي په ګرد وزیر کې یو ولکه ښکنځل خو د بد کار دی غني خان یو شعر دی وایي په والله چې د جنت به سمستون په والله چې د جنت به سمستون چې ښکنځل پکښې وانه ورم د پښتون ښکنځل خو دغه لپاره خلک نه کوي خوښ یې غږ وکړي تا داسې یو تا داسې د خوراکي منلی ولا علي په دې په جیل کې دی چې د ښکنځل کړي و ښکنځل یې نه دي کړي چې سهار ماښام د مور خدای بد کار د ښکنځل چې سهار ماښام د مور خور چې ښکنځل ورته کوي او د ده په کار نه لري پوښتنه ولکه د څه خو که د ده په کار درلود د ده د بدماشي مخه دې نیوه بیا به 100 قسم دغه در باندې د علي خبره د ښکنځاو نه ده د علي جیل
آئینی طور هم غلط دی، انسانی طور هم غلط دی، بین الاقوامی طور هم غلط دی. ته ولس کسه دلته مرګر یې غوړو دراله څه خبرې کولې علي د کور ولس کسه مړ دی په توپک. زموږ د وطن لومړی شهید د علي ورور موږ د پارټۍ ملګری دا ملګري د ملکان دا زموږ شیان نه برابر شوي دننه څه شپږ 15 کاله مخکې دا خبره موږ داسې په پارلیمنټ کې کښېښوده چې وروره داسې تېره ونه کړې ده د علي ورور بیا د علي پلار او دا د دنیا بدماشان مې راوستلي دا به د پاکستان اور واخلي دا تیچ حسن بن سبا تاریخونه دلته راوړئ دا به پاکستان نه سیمه به اور واخلي دا مه کوي دا لیونتوب نتیجه یې نه منله نتیجه یې دا ده د علي کور 12 کسه مړه دي تازه 12 کس د 12 کس ماسې وه زما وطن زما د وطن بد خبر د ښځې ناستې دي هسې موږ څه وکړو مجبوره خلک یو په دا 40 کاله جرم کې تا زما په توبه مې د بیادبي ډېره ما انسان ته غریب هم ورځي خښم هم ورځي د دنیا داسې منډۍ نه شوه پاته چې په هغه کې پښتنه ښځه نه شم خرڅه پر دې به زه تا ته سلام کوم زما دې په پدره نالت شي زما دې په مور نالت شي زه به تا ته سلام کوم زما به ته ښځې خرڅوې زما به ته پلار وژنې زما به زه بچیان وژنې بیا به زه شنه جنډه به مې په لاس کې وزیر وایي بېشامره بېشامره به یم نور بېشامره نه یم چې هم به مې وژنې هم به زما شنه جنډه په لاس کې زه به تړونه کړم دا ارمان دې ولکه پرسي دا ملک دارنګه ولکه وچلېږي راسې دا ملک وچلوو د هر علي ذمهواره زه یم د هر منظور ذمهواره پلانی دی د هر افراسیاب ذمهواره پلانی دی د هر ډاکټر ذمهواره پلانی دی ګلالم موږ انسانان مو بولئ موږ ته انساني حق راکړئ تاسو خیرات نه غواړم د تاسو صدقات نه غواړم چې خدای راکړي دي او زما پلار نیکه په زرګونو کلو د سر په سوزا ساتلي دي داسې بیا راکړئ لکه خدای چې یو دی په خدای چې راکړي او چې رایه نه کړې قسم ده که خوند ترې واخلي ولې خلک جنګونو ته بیا یاست ولې خلک دغه ته مجبور کوي بدۍ ته چې شته نه دي کړي دې کام سره نو د علي خبره ده داسې وشوه چې شمال لفټ بین کینال دی په ورو ډول تعمیر کړل شي پښتو ژبه تاریخ ادبیات هنرونه د 40 کلونو راتپل شوي جنګونو له کبله د تباهۍ د خطر سره مخامخ دي او اوس هم تر استعماري یرغل لاندې دي دا نماینده قومي جرګه ژمنه کوي چې د خپل وطن څخه به استبداد او قبضه ورکوي دا قومي جرګه د حکومتي او غیر حکومتي پښتون دښمن میډیا له لارې د پښتون افغان منفي تصویرکشي په فوري توګه بند کړل دي بند کړل شي درویشتم تنباکو دي د نورو فصلونو په شان یو زرعي فصل وګڼل شي ډېر نرم دی دا افراسیاب صاحب دا ډېر نرم دی دا وګڼل شي صحیح ده ټیک دی څلورویشتم Action in aid of civil power regulations تور قانون دی په پښتونخوا صوبه کښې په فوري توګه ختم کړل شي او د تحفظ امنیت او انتظامي اختیارات ټول سیول انتظامیه ته وسپارل شي دا جرګه د بجلۍ اوبو ګیسونو او نورو وسایلو په مد کې په وفاق واجب الادا زموږ پور د پښتونخوا صوبې حق بولي او پوري اداګي ضروري او لازمي بولي